سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند بیاس وخت په خیر یو زیم عبد الفتاح هم در تاسو ګوري ټیکنیکل هم در یوټیوب چینل راځو د امازون پروډکټ هانټینګ نه هم ویډیو ته په دې ویډیو کې په یو پری ټولز باندې خبرې کوو چې هغه د کروم ایکسټنشن نه ده ولې یو بل ټولز ته او ډیر مهم ټولز ته روزانه په هانټینګ کې ترې استفاده کوو. یو ټولز نوم ده بی ای ټول کیټ. راځو ګوګل سم خلاص کو د ترته لیکو بی ای ټول کیټ په دې سم کلیک وکړو دا ور خلاص بی ای ټول کیټ باندې کلیک پسې کوو. دا لومړی څه ده دغه د بی ای ټول کیټ او عمومي صفحه ور خلاصه کی دلته به مختلفې داسې چوکاټونه یا باکسونه را خلاصېږي چې د هر باکس په سر به دلته کې هر کټګوري نوم لیکل لکه په امازون کې مختلفې کټګوري وي دي د هر کټګوري ځان ته کار کوي. اوس ټایس اینډ گیم کټګوري ده ممکن دې کټګوري پروډکټ چک کوو ټایس اینډ گیم پروډکټ په چک کوو بیوټي اینډ پرسنل کیر بدلته چک کوو هوم اینډ کچن بدلته چک کوو کچن اینډ ډاینینګ پروډکټ بدلته چک کوو. هر کټګوري دلته ځان ته باکسونه دي باندې به موږ وغواړو چې چک کوو. اوس راځو چې شي چک کوو په دې بی ټول کیټ کې موږ دا چک کوو چې یو امازون کې پروډکټ ورځنی ډول باندې څومره خرڅي او د میاشتې ډول باندې څومره خرڅيږي. اوس په امازون کې دا مو معلومه وو چې مهم هم دغه د ترڅو یو پروډکټ انتخابو دا باید معلوم کړئ دا پروډکټ په میاشتنی ډول باندې دی ورځي په اوسط ډول باندې څومره خرڅيږي. راځو څنګه معلومه وو کله چې موږ امازون ویب سایټ ته راوړو یو پروډکټ مو راخیسته دا پروډکټ دا معلوم کړئ چې څومره خرڅيږي په امازون کې څومره ځین څومره سیلز لري بي سار پیدا کوو. لکه موږ تاسو مخکې ویلي ولو د مختلفو ایکسټنشنونو په واسطه باندې چې بي سار موږ څنګه را پیدا کوو څنګه په اسانۍ باندې ګوري یو تصویر ودرېږي او ما تاسو ته راخلي دا ګور پار تصویر باندې ودرېږي دا موږ د کوم ډیس کیو یو په واسطه باندې موږ دا راخستل څو ګور دا بي سار د څو ده د ریزروسو ان بي بي کټګوري بل ترازو دې بي سار څو ده نظرو نه اتین بي بي کټګوري دا بل ته ګورو دې څو ده وش په تزرو وسواتات ان بي بي کټګوري. نو دا مختلف په دې ډول موږ له سره وړاندې سو بل ایکسټنشن چې ولو دا ایکسټنشن مو تاسو ویلو ګریبل ایکسټنشن په واسطه باندې دلته اتومات پروډکټ لاندې لیکلي درې سن نمبر لاندې لیکلي درې زرو وسو ان بي بي کټګوري دا بي سار سو. اوس هم دغه بي سار مو یا را کاپی کوو هم دغه سي درې زرو وسو یا یادو چې درې زرو وسو ده راځو بي ټول کېټ په کومه کټګوري کې بي بي کټګوري دلته مو بي بي کټګوري پیدا کوو. چې بي بي کټګوري چیرته ده راځو بي بي کټګوري دا یار باکس په سر باندې هغه کټګوري نوم لیکلای ده بي بي ده بي بي کټګوري تر اوس دلته درې زرو وسو اوس مرکب کړی هغه پیست کوو او یا هم دغه سی هغه درې زرو وسو مو یاد درې زرو وسو دلته مو لیکو درې زرو وسو مو لیکل په ګو کلیک کوو دا مو تروال باندې تیرو دیر سو ورځو اوریج شل دانې کې یعنی ورځ شل دانې خرڅيږي تیر ورځ هم دا ډیر خرڅيږي په دې کې دا ورځ راځي چې ډیر خرڅيږي دا ورځ کم خرڅيږي او تیرو دیر سو ورځو او ست سره استلې د هر ورځ شل دانې خرڅوي. دا پروډکټ مو ته معلوم شو دی ورځ شل دانې خرڅيږي اوس ورځ دا معلوم کو چې میاشت څومره خرڅيږي د میاشتې به موږ تاسو په کیلکولیټر کې ورته حساب وکړو شل ضرب دی دیرس دا مثلا کې له شپږ سوه دانې سره د میاشتې شپږ سوه دانې دا خرڅيږي. نو هر یو کله موږ پروډکټ انتخابوو هغه باید هر یو کله هر سیلر ډیر دانې خرڅ دی ورځ یو دانه راځي. اوس په دې ګور څو سیلران دي هغه سیلران هم چې ګوري سیلران کډيري کې بیا موږ ته کم راځي ګور دي کې درې سیلران دي درې سیلران دي شپږ سوه دانې کې خرڅيږي دا شپږ سوه برازو تقسیم به کو په درې دانه باندې هر کس ته 200 دانې رسیږي 200 دانې یو کس خرڅيږي که په دې کې موږ پر پروډکټ کې $2 هم وګټو $300 موږ ته ګټه پاتې کیږي 200 دانې په اوسط ډول موږ خرڅي که $1 ګټه کې ولرو هم $200 موږ ګټي په دې پروډکټ کې که چیرې زیاته ګټه ولرو 3 تر 5 ګټه ولرو خو ډېر ښه پرافټ موږ ته ولرو ځکه یو هارد سیلینګ پروډکټ ده. نو راځو دا ولې د بي ټول کېټ استفاده د دې هر کټګوري لپاره ځانته ده که چیرې تاسو دلته بي سار نه پیدا کولای یا خپل تاسو درګي سار نه تراړی ایکسټنشن تاسو نه استفاده کړی یا نه سره بلد په پروډکټ په کلیک وکړئ پروډکټ تاسو کلیک وکړو دا به تاسو ته د پروډکټ مکمل معلومات راخلاص کی یا که تاسو پروډکټ هم د سره خلاص کړی را به سي یا دغه پروډکټ انفارمیشن تراسه دلته ورته کې د بي سیلرینګ درې زره وسه او یا به هم پروډکټ ډیټیلز تراسه
د پروډکټ ډیټیل ځانګړي ډیټیل نه لري په هغه انفارمیشن کې هغه معلومات جې پی جې کړي دي کولای شئ انفارمیشن تاسو معلومات راواخلئ او اتومات دلته دغه ګو د ریزرو سو لیکلي دي ان بي بي کټګوري دا راواخلئ یعنی مهم به ایثار ده تاسو یو پروډکټ به ایثار پیدا کړئ چې بیس سیلرینګ کې څو ده او په کومه کټګوري کې ده اوس راځو یو بل کټګوري کې چک کوو دا پروډکټ دی دا وګوره دې پروډکټ نه 50,200 ته به ایثار ده په بیوټي ان پرسنل کیر کټګوري کې راځو دا ګورو دا کاپی کوو چې تاسو له یاد وځي نه 50,200 کنټرول سی کاپی سو راځو بیوټي ان پرسنل کیر کټګوري ته دا ده کله چې موږ ترالو په دې خانه کې هغه پیسټ کوو او په ګو کلیک کوو دا شپږ نه ورځې خرڅيږي تیر 15 نه خرڅيږي په اوسه ټول شپږ ورځې خرڅيږي د میاشتې ګورو د میاشتې ګورو 15 شپږ نه خرڅيږي وګورئ شپږ زر دی دیرس دا یو سلاتیا نه خرڅي اوس راځو ګور څو سیلران کې په دې کې په دې پروډکټ ورته دي اته نه سیلران دي موږ راځو دا اوس په اته تقسیمو سر کس په اوسه ټول دی مې څور سیږي تقسیم په اته ارکس دوی ستنه خرڅي دا غسي سلسله د کم او تاسو بیا هم پراپټ ته ګورئ چې څومره پراپټ ده پاتې کیږي کچېر په دې کې تاسو یا اکل $2 پراپټي چې ضرب کې تاسو $15 مې پاتې کیږي او دغه څه پروډکټ کې باید تاسو پراپټ زیات دي ځکه سیلینګ کم ده سیلرام کې زیات دي سیلینګ کم ده خو دې کې هدا کله مثال $15 باید تاسو پراپټ ولرئ 15 ضرب 2 مې خرڅيږي یو $16 لاسم جندر $10 په دې یو پروډکټ تاسو پاتې کیږي تاسو به مې هدا کله په اکاونټ کې 2.3 پروډکټ لري سل یو څخه 50 لبل څخه 200 لبل څخه چې مې سره حساب کې یو $15,000 ګټه به تاسو پاتې کیږي نو په ډېر ډول باندې تاسو کولای شئ د یو پروډکټ سیلز معلوم کړئ چې څومره د مې ورځې خرڅيږي څومره د میاشت خرڅيږي او څومره سیلران کې دي هر سیلر ته څوره سي کې چیرې مو د لیست شامل سو د مو په میاشت کې څو پروډکټ خرڅي پراپټ په تاسو ته معلومه پراپټ سره کوم محاسبه کې هغه پراتلونکو ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو څنګه موږ تاسو د یو پروډکټ پراپټ معلوم کوو څلور محاسبه کوو چې څومره د امازون پیس کېږي څومره د امازون د شپمنټ کاست کېږي څومره د امازون سټوریج پیس کېږي په ګودام کې سره ساتلې په څومره موږ اخیسته په څومره په امازون کې خرڅيږي سي موږ تاسو د ټول هغه کلکولیټر محاسبه کوي هغه خپل نیټ پراپټ موږ تاسو ګټه موږ ته معلومي هم په بي ام کې هم په بي کې راته معلومي هغه پراپټ موږ تاسو معلومي یو پروډکټ سیلز موږ تاسو معلوم سي دومره خرڅيږي نو موږ تاسو هغه پراپټ په سیلز کې ضرب کړه ته معلوم سي نیټ پراپټ موږ تاسو میاس کې د دې پروډکټ دومره ګټه اخیستای سو بیا موږ تاسو کولای شو چې پریکړه وکړو چې دا پروډکټ موږ خرڅ کوو کینه کو خرڅ نو دا ودی بي ټول کېټ وظیفه کوشش وکړئ چې دا تمرین کوي په مختلف پروډکټو په مختلفو کټګوریو کې تر څو سره بلد شئ په انده کې اسانه استفاده وکړئ او کوشش وکړئ چې دا وکاروئ او کمپیوټر کې باید تاسو سره همیشه وی او استفاده وکړئ نو کوم پوښتنه لرئ کولای شئ کمنټ کې موږ سره شیر کړئ که څوک غواړي چې پیډ کورس مو واخلي یا موږ سره انلاین کلاسو کې داخله وکړي هغه سپیشل کلاس دا که جنرال کلاسونه دي کولای شئ ماته په واتس اپ باندې میسج وکړئ واتس اپ مرزه دی ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره شیر کوم او بیا درته هم درته ولیکم کولای شئ تاسو لاندې کچېر واتس ویډیو بل څه درته لګلې په دې ډول کولای شئ استفاده وکړئ 003 وسودیرس 400 200 ام دې شمار باندې تاسو کولای شئ ماته په واتس اپ کې میسج وکړئ چې هر ډول پوښتنه لرئ کولای زم کار تاسو وکم تر بل ویډیو په لاس پرم په وخت کې چاره